د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قسم په انځر او په زیتون او د سینا په غره او په دې له امن څخه ډک ښار مکې باندې په حقیقت کې موږ انسان تر ټولو نه په ډیره ښه بڼه او تر ټولو نه په مناسب هیئت پیدا کړ. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بیا مو هغه په چپر اړولو له ټولو مخلوقات څخه په ډیره ټیټه مرتبه وګرځاو پرته له هغو کسانو چې ایمان راوړ او ښه عملونه کوي چې د هغو لپاره هیڅ کله نه ختمېدونکی اجر دی. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. نو ای پیغمبره لدې ښکاره حقایق وروسته تا څوک د ثواب او عذاب په چاره کې دروغجن ګڼلی شي؟ آیا الله تر ټولو حاکمانو لوی حاکم نه دی؟ بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولولا ای پیغمبره د خپل پروردگار په نوم چې هغه ټول مخلوق پیدا کړ. خلق الإنسان من علق. د کلکې شوی ویني له یوې ټوټې څخه انسان هست کړ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولولا ستا پروردگار ډیر کریم دی چې هغه د قلم په مرسته انسان ته علم وښود. انسان ته هغه علم ورکړ چې هغه پرې نه پوهید. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هیڅ کله داسې نه ده انسان سرکشي کوي په دې اساس چې هغه خپل ځان بې نیازه ویني. إن إلى ربك رجعا. په داسې حال کې چې ورګرځېدل ارومرو همدا ستا د پروردګار په لوري دي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ته ګورې هغه څوک چې یو بنده